باشه ستړي مشه. د غیر معیاري موټرو اصلاح کولو لړۍ دوام لري. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت کابل عامه ښاري ترانسپورت تنظیم ریاست له لوري د هیوادوالو د هوساینې او ترانسپورتي موټرو د معیاري کولو په موخه په موټرو کې د زیاتو غیر معیاري څوکیو خلاصولو لړۍ دوام لري. د کابل ښار اوسیدونکي د مسافرو د هوساینې په موخه د یاد وزارت د کړنې ستایي او وايي اوس کولی شي په هوسا ډول سفر وکړي. اولا خب اینجا که ما میشینیم پای ما جای نمیشه، این چوکی رو بعد کوب کردن چهار نفر دیگر غیر معیاری میشونن که فردا اگر تصادف کنه چقدر مشکل برای مردم به وجود میاد. اگر شیشته اصلا نمیشه که بشینه آدم. بسیار اقدام خوب است، بسیار اقدام با جا است، درست است و برای سهولت مردم است، برای رهایش مردم است، برای آرامش. مسئولین وزارت ترانسپورت و نوآوری تشکر میکنیم که همین کار اقدام کردن و به فکر مردم هستن و مردم خود دوست دارن و همکاری میکنن. نو د موخه او هدف دا شی دی چې کوم موټر چې اضافه سیټونه لري دغه سیټونه خلاصوي. مخکې هم هدایت ورته کړی و څو باره، نو نن په دو خاطر راغللو چې د سیټونه ځینې خلاص کړو. دوی ته هم هدایت کړی و خو متاسفانه د کار نه و عملي کړی. نو اوس دغه موټر غلی دی، نو کوشش کو چې دغه موټر نه سیټ خلاص کو او هیوادوال په وسا شي. اضافه سیټ یې لرلو، نو موږ هدف دا و چې د اضافه سیټونه ځینې خلاص کو. نو دوی ته په بار موږ ویلي دي چې د اضافه سیټونه مه لګوئ، هم تاسو په تکلیف هم هیوادوال په تکلیف دی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هڅه کوي ترڅو د هیواد په کچه د مسافرو د خوندي لیږد په موخه مسافر وړونکي موټر په ترانسپورتي معیارونو برابر کړي.